بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظللنا او سور کړل مونږه علیکم الغمام فتاسو بانی وریز وانزلنا او نازلم کړل علیکم المن فتاسو بانی ترنجبین والسلوى او مړزان کلو خری من طیبات من طیبات ما رزقناکم د هغه پاک رزقنا چې درکړې مونږ تاسو ته وما ظلمونا او تاسو ظلم ونکړو په مونږ باندې ولکن کانوا لیکن یی تاسو وی تاسو انفسهم په خپل ځانونو باندې یظلمون چې ظلم هم کو. کله چې بنی اسرائیل په بحیر احمر باندې تیر شول او اخوا لاړل وادي سینا کې دوی آباد شول نو هلته د هغوی آبادي داسې وه چې د یو آباد ځای نه لاړل او شړ میدان کې چې دی نو پرېوتل نو دوی ته د خوراک هم ضرورت و دوی ته د کورونو د سر پټولو هم ضرورت و دوی ته د آبادۍ هم ضرورت و ځکه چې که عبادت هم کېږي نو دنیا خو دارالاسباب ده او دلته کې خو باسي ضروریات همي نو الله رب العالمین اوس په بني اسرائیلو د دې نعمت تذکره کوي چې ما په تاسو داسې نعمت کړی چې تاسو مې وزګار کړی وئ ستاسو ضروریات چې دی هغه مو پوره کړي وو ستاسو ضروریات مې هلته پوره کړي وو ځکه چې که انسان بغیر د ضرورت نه پاتې شي انسان ته خوراک نه نو د ژوندي پاتې کېدل هم مشکلي چې انسان ته څښاک نه اوبه نه نه هم ژوندي پاتې کېدل مشکلي او بیا انسان داسې دی چې که فرض که دله څه آبادي اوچته او د ګرمۍ نه او د یخنۍ نه د پټېدو سبب نه نو هم د ده دپاره مشکلي نه الله رب العالمین دا بندوبست هغوی له وکړو په تیاره باندې وله وکړو په داسې طریقې سره یې وله وکړو چې دوی په مشکل کې وانچوله وظللنا علیکم الغمامه تاسو باندې موږ سوری کړله وریز وادي سینا چې دی نو دا خو یو صحرا ده او میدان دی او ګرمه علاقه ده نو په دې کې خو د نور برداشت چې دی دا ګران کار دی او د ګرمۍ موسم دی ناولنۍ آبادي دا شوله چې د ګرمۍ نه د بچ کېدو دپاره یعنې د ورځې خلک آبادي دی لکۍ چې د نور نه پې بچ شي او د شپې دی لی چې د یخنۍ نه پې بچ شي نو الله رب العالمین دا کار وکړو چې په دوی باندې وریځ سورې کړل یعنې د هغه آبادۍ کار یې وله وکړو یو خو د سوري کار شو بل دا شو چې الغمام نو دا غمام هغې وریځې ته وایي چې دا سپینه وریځي او نری وریځي ځکه چې دا وریځ کله ډوبه وریځي او توره وریځي نو دا خو بیا تیاره جوړوي د دې نه هم یو مشکل جوړیږي نو الله رب العالمین په دوی داسې وریځ راوستله چې په هغې کې زړه هم نه تنګېدو تیاره هم نه او ژوند پکې مشکل هم نه او د دوی چې هغه کم سهولت و یعنې د نور نه بچاو نو د نور نه هغه بچاوي کولو دا وریځ چې نو په دې کې هم زړه تنګېږي په کولاو اسمان هم د الله رحمتونه زیات او په باران کې هم بیا زیات بلکې باران کې ډېر زیات نو باران کې دعاګانې هم قبلیږي دا باران چې دام د دعا یو ټیم چې کله باران وریږي او په دې ټیم کې د الله نه سړی دعاګانې غواړي انزلنا علیکم المن والسلوى دا بل یو ناشنا نعمت چې الله رب العالمین وایي مونږ په تاسو باندې نازلوله من او سلوه نو من څه ته وایي د دې عامه معنا ترنجبین کېږي او دا داسې یو څیز دی او په داسې طریقه باندې به کېدو لکه دا پرخه چې کېږي او دا پرخه زیاته شي نو دغه پرخې په شکل کې به کېدو ښایسته او صفا او بهترین او ذایقې چې ده نو هغه ډېره زیاته مزیداره او دا به دوی له دا سالن کار به یې ورکوله او دویم څیز چې دی نو هغه والسلوه نو والسلوه معنی چې دی دا مړزان کېږي یعنې مرغۍ وې بس دا راتللی به دوی ته به نږدې راتلی و چې دوی به څومره ضرورت و د هغې نه به زیاتې راتللی د دوی خوا چا ته به تاوېدلی او دوی به رانیولی هغه به په استعمال کې راوستلی وس دا المن نه بعضې تفسیرونو داسې ویلې چې دې نه مراد ترنجبین یعنې هم دغه پرخه ده نو وس دا پرخه چې دا کېږي خو دا په خاص علاقو کې کېږي چې دا کمې یخې علاقې او خصوصا هلته د خونه دا ونې
نو د خونه په ونو باندې دا کیږي چې دا خلک چې کولی شي خو اوس عام علاقو کې نه که نه اوس زمونږ دلته پرخه کیږي خو دا هغه پرخه نه نو دا په هغې علاقو کې نو ګوره د اوس دا کیږي په یخه علاقه کې او د خونه په ونه باندې او وادي سینا چې د نو خو ګرم علاقه ده میداني علاقه ده الله رب العالمین دوی ته شروع کړل نو چې الله هلته دوی ته شروع کړل نو سبب نه دی موجود او الله رب العالمین ورله ورکړه وکړه نو وایي چې دې نه مراد ترنجبین دی یا داسې وایي چې دې نه مراد شهد دی بعضې داسې وایي چې دې نه مراد شهد ګبین دی یا بعضې داسې وایي چې دې نه مراد شربت دی چې دا یو خوږ شربت و خو چې هر څه خو کار یې داسې کوو چې سالن په شان کاری کوو همدغه ترنجبین دغه څیزو چې دا پرخې په طریقه باندې به کېدلو د خلکو به پیدا اخیستل یا وایي چې دا یوه خوږه جاوله وه چې خوږه جاوله وه نو دا خوږه جاوله هم داسې کار کوي چې د سالن کار بیا کوي وسلوه او مړزان وسلوه معنی چې دی نو هغه یو د دې نه مړز مراد دی اوس اکرمه رحم الله لیکلی چې دا یوه مرغۍ ده چې په هندوستان کې یي د چینچڼې نه غټه ده نو دغې نه هم مراد دغه مړز او بټیر چې دی نو دا تي خو اوس مړز او بټیر چې پاتې کېږي نو دا چېرته پاتې کېږي دا خو په فصل کې پاتې کېږي پټ پاتې کېږي د انسان نه یریږي انسان چې په کم ځای باندې ورځي نو دا تیښته کوي منډه وایي ځي خو د الله رب العالمین کارونو ته وګوره چې دلته به دا مړزان چې دی نو دا په سهار کې رالل او د دوی خو شاته به تاوېدل او چې دوی به رانیول نو تښتېدل به دي نه دوی به دا مړزان رانیوله او دا به یې ځان له راټولول نو الله رب العالمین ورته دا وایي چې دا دواړه څیزونه ما تاسو له درکړله من او سلوا مې درکړله ورسره وریځ مې درکړل چې په هغې په ذریعه باندې په تاسو باندې سوری و او دام د خوراک څښاک کار کوي بله پیدا الله دام ورکړې وه چې دلته خو د اوبو هم ضرورت و انسان خو بغیر د اوبو نه پاتې کېږي نو د یو کمر نه چې اوبه یې ورته را روانې کړي وې د هر چا خپله خپله چینه وه او ورتلو د هغې نه اوبه چې دی نو هغه به یې پوره کولی نو الله رب العالمین پې دومره لوی نعمت کړی نو د دومره لوی نعمت خو د لوی شکر ضرورت خو دا خلک فریادیانو دا ناشکر وو د الله رب العالمین په دومره خصوصي او صفا نعمتونو کې چې دی دوی ناشکري کول ځکه چې هغه عادت جوړ شوی وو لکه کله کله موږ مثال ووایو دا قرآن چې دوی دومره راغیستی دی او پیغمبر د دوی وینا کوي نو پیغمبر ویلو چې تاسو به هم د دې خلکو په لار روانېږئ نو زمونږ په دې دور کې هم ناشکري زیاته شوې ده فریاد زیات شوی دی د بني اسرائیلو دا واقعات چې کله خلک واوري نو چې بیا داسې وځي دي چې ډېر ډاډه ډاډه قصې کوي یاره خدای دې دوی داسې کې وګوره څونه ښکلې نعمتونه وبري کړل خو خپل ته خیال نه چې په ما خو هم داسې ډېر نعمتونه دي او زه د هغې څه کومه ناشکری کوم هسې نه چې الله رب العالمین ما راونیسي نو کلو من طیبات الله رب العالمین ورته وایي خورئ د دې خبرې حکم ورته کوي چې خورئ د پاکو څیزونو نه نو طیبات معنی دا ده هغه پاک څیزونه چې هغه ذاتن او کسبن پاکي په یو طریقه باندې هم په هغوی کې حرام موجود نه نه الله رب العالمین دوی ته د دې خبرې حکم وکړو چې دغه پاک څیزونه چې دی هغه کلو من طیبات ما رزقناکم دا کم رزق چې مې درکړی دا ستاسو دپاره واضحه دی صفا دی د هر قسمه شک نه چې دی صفا دی هیڅ قسمه حرام پکې موجود نه دي خو مونږ چې تاسو ته ما رزقناکم مونږ تاسو ته رزق درکړی نو د دې نه تاسو خوراک کوئ نو مراد تی دا دی چې تاسو به ناشکري نه کوئ دا خوراک کوئ خو ناشکري به نه کوئ بله خبره پکې دا وه چې ذخیره اندوزي به نه کوئ چې الله یې دله درکوي او سهار پاسې او د پرخې پهونتې سالن پروت او مړزان دله په خپله راځي نو ذخیره اندوزي به نه کوئ د یو مړز راونیسه د لږ سالن ضرورت دی نو لږ راټول که خو دا به ذخیره کوئ نه نو دوی به باوجود د دې نه چې الله رب العالمین به دوی ته پوره کول د هغې باوجود به یې ذخیره اندوزي وکړل نو په هغې کې به ورته چینجي وشو نو دی بله ناشکري و چې الله رب العالمین یې درکوي او ته د دې باوجود لګیا یې په ذخیره اندوزۍ کې نو چې دا کار یې وکړو نو الله رب العالمین ورته وایي چې که تاسو دا په هره طریقه باندې ناشکري وکړل د الله د حکم نافرماني م وکړله الله ورته وایي چې وما ظلمونا په مونږ باندې تاسو ظلم نه دی کړی مونږ ته هم څه نقصان نه دی راکړی په مونږ کې هم څه کمی چې دی نو هغه هم نه دی راوستی ولکن کانو انفسهم یظلمون لیکن تاسو چې یی نو په ځان باندې ظلم کوونکي په ځان باندې تاسو ظلم وکړو او دومره هغه ښکلي ښکلي نعمتونه چې دی هغه په تاسو باندې بند شو ستاسو د ناشکرۍ ستاسو د فریاد د وجې نه دوی خبرې شروع کړې مخکې براش وایي دا خو خواږه څیزونه دي دا خو مونږ له خونه نه راکوي یا اوس طیب چې دی مونږ طیبات یو معنی وکړه پاکوالی او حلالوالی یو طیب چې دی نو هغه دې ته وایي چې په هغې کې
ذایقه پکې همې چې خون هم انسان له ورکوي او نمو یعنی غټېدل پکې همې خوراک هغه دی چې سړي له پیدا هم ورکوي نو په هر لحاظ سره دی پیدا ورکوله خلک یې غټول هم صحتمند هم ساتل بیماری چې دی هم پکې نه وه موجوده په هر لحاظ سره پاک هم وزلی هم نه و خو دوی اسې هغه ناشکري به یې کول وی چې دی خو موږ ته زړه وو دی خو موږ راوړو پړسولو موږ له اوس ترسکون خوراکونه چې دی نو هغه راته پکار دي نو الله رب العالمین وایي چې تاسو دا کار وکړو نو په دې کې په موږ باندې ظلم نه دی کړی بلکې چې ظلم هم وکړو نو په ځان باندې م وکړو والله رب العالمین د عمل کولو توفیق را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق